او ملحدین کفار هغه د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم پر سنتو باندې انتهایی ډیر اعتراضونه کوي. نو یو اعتراض یې وخت پر ژره باندې راوړي، شاه اسماعیل شهید رحمه الله ته یې وړاندې کوي، وایي که انسان فکر وکړي، سوچ وکړي، دا ژره پرېښودل خلاف فطرت عمل دی. ځکه که چیرې ژره د فطرت موافق وي نو باید د ماشوم سره چې ماشوم د مور د خېټې پیدا کیږي پیدایشي طور باید د ماشوم ژره وي. دا خو چې ماشوم پیدا سي بیا وروسته ژره راځي نو دا خلاف فطرت ته، دا باید وخریل سي. حضرت علامه شاه اسماعیل شهید رحمه الله ورته وایي چې که د ژرې خلاف فطرت کېدل همدغه وجه وي دا کومه چې تاسې وایست، نو بیا خو د ماشوم سره پیدایشي طور غاښونه هم نه وي. دا غاښونه هم د ماشوم تر پیدایش وروسته په څو کلنۍ کې بیا پوره کېږي، بیا خو هغه غاښونه هم کار کوي، هغه مات کړه، ټول وکاږه. نو ګورئ ملحدین همیشه پر مسلمانانو باندې او د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم پر سنتو باندې اعتراضونه کوي، د هغې مخالفت کوي. نو تا ته په دې کې کم کمال حاصل دی؟ ملحد او کافر درته وایي ژره وخوره، ته راولاړ شوې مشین دې په راکش کړي. الله تبارک وتعالی حکم دا دی چې د نبي علیه الصلاة وسلام پر لار روان سئ. تا د هغې لارې مخالفت وکړي، د الله د حکم مخالفت یې وکړي، تا د الله خبره نه ومنل، د محمد عربي صلی الله علیه وسلم خبره دې نه ومنل، تا د تمام انبیاو علیهم السلام مخالفت وکړي، تا د تمام اسلافو علماو فقهاو مخالفت وکړي، تا د تمام نیکو او صالحو اشخاصو مخالفت وکړي. یو کافر درته وویل ژره وخوره، شیطان درته وویل ژره وخوره، ملحد درته وویل ژره وخوره، فاسق درته وویل ژره وخوره، تا چاړه په راکش کړه. دا ستا عقل څنګه مني، ستا ضمیر څنګه دا مني، ستا غیرت څنګه دا مني چې تا د ټولو انبیاو مخالفت وکړي، د ټولو صحابه کرامو مخالفت یې وکړي او د شیطان په لار باندې روان سوې، د ملحدینو په لار باندې روان سوې، هغه دې خوشحاله کړل. او بیا دا داسې بې خوند ګناه ده، د دې پیدا څه شی ده؟ د ژرې پیدا څه شته چې ته یې خورې؟ آیا د نبي علیه الصلاة وسلام په سنتو ته شرمېږې؟ دا داسې بې خونده ګناه ده، یو عظیم جرم دی چې 24 ساعته د انسان سره دا ګناه ملګری وي. که دا انسان په عبادت باندې هم مشغوله وي خو دا ګناه ورسره ملګری دی، دا د څخه نه بیلیږي. که دی تلاوت کوي، که دی ذکر کوي، که دی لمونځ کوي، که د ده روژه په خوله وي، هر عبادت کوي، دا ګناه هم ورسره لیکل کېږي، دا هم ورسره روانه ده. دغه بې خونده ګناه ته کوې څه؟ که ته په خوب باندې ویده یې هم دا ګناه تا سره شروع ده. دا داسې ګناه نه ده چې ودې کړل 10 منټه او 15 منټه ګناه او بس ختم. دا 24 ساعته په تا پسې لیکل کېږي، روانه 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 روانه. نو تا کې که د آخرت فکر وي، که په تا کې د قبر فکر وي چې ته د قبر فکر وکې، د آخرت فکر وکې، دغه ګناه څخه توبه وکړه. هم دا اوس دا عزم او دا قصد وکړه چې دغه جاری ګناه زه ولې کوم، د دې فایده څه شي ده؟ لږ خو خپل فکر سره د ځان سره سوچ وکړه، لږ فکر خو وکړه، فایده د دې څه شي ده چې په تا پسې تر مرګه پورې دا ګناه لیکل کېږي خو بې خونده ګناه، هېڅ فایده نه. نو معززه لږ خپل آخرت ته فکر وکړه، لږ د الله احکام په ځان کې جاری کړه، لږ د نبي علیه الصلاة وسلام ولارې ته راواوړه، لږ د صحابه کرامو پر نقش قدم باندې خپل قدم کښېږده، نو ستا دپاره کامیابي د دواړو جهانونو شته. ته به په دواړو جهانونو کې، دواړو دایرونو کې بیا کامیابه یې. دغه کې ستا کامیابي نه ده چې ته د نبی صلی الله علیه وسلم د سنتو مخالفت کوي. هم دا اوس دا عزم وکړه، دا قصد وکړه چې دغه بې خونده ګناه به زه نه کوم، پر تیرې باندې توبه وباسه، الله ربي لا یزال به تا ته معافي وکړي، هغه تیره ګناه به درته معاف کړي. ستاسې د اسلامي پوښتنو ځوابونکی مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب.